ښه ثواب د یو مولا را باندې کیږي، کافر شوی یم غذا را باندې کیږي، او ستا خیرو به رسولی یم دوزخ ته. ستا خیرو به رسولی یم دوزخ ته، چې اثر دې د دعا را باندې کیږي. او حق پرست یم د ظالمو په محفل کې، حق پرست یم د ظالمو په محفل کې، تبصرې به خامخا را باندې. د اسلام د لمن داغ دې صفا نه کو، د اسلام د لمن داغ دې صفا نه کو، خوب کې دغه یو ندا را باندې کیږي. زه د وخت د فرعون مخې ته ولاړم، زه د وخت د فرعون مخې ته ولاړم، ازمایش لکه موسی را باندې کیږي. او دا منم چې هیڅ نه لرم خو بیا هم، دا منم چې هیڅ نه لرم خو بیا هم، د زړه سود د خپل بابا را باندې کیږي. او هغه لاشمه چې پروت په بیابان یم، هغه لاشمه چې پروت په بیابان یم، نه مې څوک شته نه جړا را باندې کیږي. په خپل ځان باندې مې زړه خوږ شي کماله، داسې لوبې نن سبا را باندې. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ ټول عمر دغه هڅه او کوشش کړی دی چې په دې خپرونه کې تاسو سره نوي ملګري معرفي کړو، د هغې ژوند وپوښتو او د هغې نه کلامونه واورو. په دې نننۍ خپرونه کې هم موږ سره یو داسې لال راغلی دی چې هغه د پښتو ژبې او ادب دپاره کار او زیار خو کړی دی، خو چاته هم پته نشته څومره کار یې کړی دی، څومره زیار یې کړی دی. په دې به سره خبرې کوو، ژوند به هم پوښتو. ښاغلی د تختبازي د سیمې سره تعلق ساتي او د حبیب نور استاذ فرزند دی، زوی دی. ښاغلی کمال نور صاحب نومیږي. نو کمال نور صاحب، تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی وایم. او تاسو څنګه یې، ژوند هم څنګه روان دی؟ ډېره مننه غازي نادان صاحب، الله دې خوشحاله کړه چې زمونږ د غریبانانو ځای ته راغلې او زمونږ تپوس دې وکړو، مونږ سره کېناستې. الله دې خوشحاله کړه او ژوند ښه دی، ښه روان دی. کمال نور صاحب، دا راته ووایه چې څومره وخت شو چې تاسو شعرونه لیکئ؟ ډېره تقریبا د 13-14 نه لګیو کار کوو، 2013-14 نه دا تقریبا واته کار. دا د تقریبا د 7 کالو نچوړ څه دی، څومره کار هم کړی دی؟ څه کتاب هم چاپ کړی دی که نه خپل؟ یا بس د کتاب خو تقریبا د کتاب نه زیات اشعار به را سره پراته وي، او خو لا بس حالات داسې دي چې لا کتاب ته ساز نیو، نور کار هم کړی دی، په غزل هم کړی، په چاربیت هم کړی دی، او رباعیان یې داسې ډېر شعرونه کار هم کړی. دا راته ووایه کمال نوره چې زده کړه یې د چا نه کړې ده، داسې یو شخصیت چې یاره ته یې منې چې یاره بلکل دا زما استاد دی. ما ذکر هم وکړو ستاسو د والد صاحب، هغې نه خو به هم تاسو ډېر زده کړه کړي، خو بل داسې څوک شته؟ یاره دا خو ظاهره خبره ده چې خامخا مشر نه به متاثر وي، هغه نه هم ډېر زده کړه کړې ده، ځکه چې بس په ښه بده پیشي و، نو بس حجرې ته راوتي و، مشر دا هر څه مو اورېدلي دي، ورسره ناست پاسي و که نه. او خو په نن دور کې زه به ده ووایم چې زما روحاني استاد چې کوم دی دا منظر صاحب دی. منظر صاحب نه، بلکل منظر صاحب نه زه متاثر هم ډېر یم او ډېر سمتي زده کړي هم دي. صحیح ده. کلامونه به اورو او خبرې به هم کوو. دا ملګري ناست دي، زه چې په دې تازه کې یو کلام واورو نو ډېره مزه به وکړي. چې حقیقت مې کړو بیان، کفر ته ووتمه بیا یو خودسره مسلمان، کفر ته ووتمه. او ډېره مننه. او یو څو خبرې وي چې زړه کې مې ساتلې پټې، یو څو خبرې وي چې زړه کې مې ساتلې پټې، خو چې مې راغلې په زبان، کفر ته ووتم. او تا ترېنه وغوښتې او یا هورې کافر نه شولې، تا ترېنه وغوښتې او یا هورې کافر نه شولې، که ما ترې وغوښتو جانان، کفر ته ووتمه. او مولا کولې مسلې زه په ځان پوی نه شوم، مولا کولې مسلې زه په ځان پوی نه شوم، ما لیوني کړه یا قربان، کفر ته ووتمه. او ځان راته اوسې لکه ماله مسلمان ښکاره شو، ځان راته اوسې لکه ماله مسلمان ښکاره شو، چې په نظر کې د دوران، کفر ته ووتمه. که مخ اړوم له تانه کافر کېږم، که مخ اړوم له تانه کافر کېږم، که څه وایم جانانه کافر کېږم. او نن کوم کفر بوسه د یار اخلم،
نن کوم کفر بوسه د یار اخلم یو ساعت له خو ایمانه کافر کافر کېږم کېږم. یاره والله چې منم دی او بت پرست ما سجده به درته وکم بت پرست ما سجده به درته وکم سترګې واړوه زمانه کافر کېږم او لا مخمور یم سم نه یم کلمې ته لا مخمور یم لا مخمور یم سم نه یم کلمې ته چې شروع نشي اذانه کافر کېږم لا مخمور یم سم نه یم کلمې ته چې شروع نشي اذانه کافر کېږم او زه کمال هوس کافر نکړم خو واوره زه کمال هوس کافر نکړم خو واوره ستا د لاسه بارمانه کافر کېږم. کمال نور صاحب ډیره مهرباني ډیر ښکلی کلام تاسو وړاندې کو کومه ادبي ټولنو کې ستاسو ناستي کېږي؟ یاره بس داسې د متین خانځای کې به یو ټولنه کې دا رهبر ادبي ټولنه صحیح ده هلته داسې دغه تلي خو بل حالات داسې دي نادان صاحب چې برابري ګونه او بس چې در کومه وسه کتاب وي د هغې نو دا ګورو یې نه زده کړه کوو نو داسې ډېر ادبي دغه ته نشو تللی ځان نشو ورسولی کاروبار د وجې نه او دغه دی زمونږ کار داسې دی چې مونږ نشو تللی نور چې وسم کېږي نو ځو ځان رسو او زده کړه د هر چا نه کوو او هر قسم کتاب ګورو دغه کو زده کړه ترې کوو. صحیح ده کلام بلم ډېره مننه. کلام دی چې کوو مرکز د توبې مخې ته کوو مرکز د توبې مخې ته زه مرازم د میکدې مخې ته ډېر ښه او لکه یوسف ځان کې قصور نه وینم یم ولاړ د زلیخې مخې ته او یو لیونی دی ځان به وژني اشنا ستا د محل د دروازې مخې ته ډېر ښه او جنت دوزخ ته لوزګار نه یم راته پرتې دي جنازې مخې ته جنت دوزخ ته لوزګار نه یم راته پرتې دي جنازې مخې ته او ځان به پخپله پکې ښه وویني ودرېږه لږ د آینې مخې ته ځان به پخپله پکې ښه وویني ودرېږه لږ د آینې مخې ته او دا شعر نادان صاحب ته ډالی چې د ژوند په لار به ځان پیللی ساتي پکې راځي به حادثې مخې ته او لکه پتنګ جنون غستی یمه لکه پتنګ جنون غستی یمه خورمه سرخونه د ډیوې مخې ته او مالیار بلبل د باغه وشړلو بورا ګډېږي د غونچې مخې ته مالیار بلبل د باغه وشړلو بورا ګډېږي د غونچې مخې ته او خپله جونګړه مې پې ورانه که خو سر مې ټیټ نه کو د بنګلې مخې ته سر خپله جونګړه مې پې ورانه که خو سر مې ټیټ نه کو د بنګلې مخې ته او کماله دا هنر دې هم زده کړې بوتان دې خرڅ که د کعبې مخې ته. ډېر ښه یار کمال صاحب ډېره مهرباني کلام بله مورو یاره. بل کلام دی چې زه نه غواړم له تا حورې غلمان د جنتونو زه نه غواړم له تا حورې غلمان د جنتونو زما په زړه کې نشته د ارمان د جنتونو ډېر او شهوري به تې هېرې که تا باندې نظر شو شهوري به تې هېرې که تا باندې نظر شو حیران به درته پاتې شي ریدوان د جنتونو او حیران یم چې د دغه خوب تعبیر به زما سوي حیران یم چې د دغه خوب تعبیر به زما سوي خوب وینم چې ناس یم په دوکان د جنتونو او نه تا غواړي او نه یې ستا رضا د ژوند مرام دی نه تا غواړي او نه یې ستا رضا د ژوند مرام دی په تمه عبادت کوي شیخان د جنتونو او کمال چې خدای بخنو فرښتو ورته ده ووي په ده خو دې بس وکړو تاوان د جنتونو. ډېره مننه. په غوسو شونډو موسېدو ته حاجت نشته په غوسو شونډو موسېدو ته حاجت نشته مشغول جو لا پساندو لا نغمو ته حاجت نشته او ستا روح خلق پکار دي چې په ښه بیه دې خرڅ کړي ستا روح خلق پکار دي چې په ښه بیه دې خرڅ کړي وطنه ستا خودسره لیونو ته حاجت نشته او ای شیخه په سجدو پکې تندي ماتول غواړي ای شیخه په سجدو پکې تندي ماتول غواړي جومات باندې د پاسه منارو ته حاجت نشته او که ته یې یادوې نو خدای په زړه کې هم یادېږي په لاسو کې اوږدو تسبو ته حاجت نشته. او دا یو شعر به بس زه د پېښور
پولیس تړالی کوم چې ټوټې ټوټې دانه وانه تس نس شیندلی شوي ټوټې دانه وانه تس نس شیندلی شوي زما د شهیدانو جنازو ته حاجت نشته او په خپله در سره ځم خو ګناه به راته ښایي په خپله در سره ځم خو ګناه به راته ښایي پښتونې مزنځیر او زولنو ته حاجت نشته او په ژوند چې مې خوړلي تیندکونه په تیارو کې چې مړ شوم اوس په قبر مې ډیوو ته حاجت نشته او مونږ خپل عکسونه وینو د حالاتو په څیره کې زمونږ په دیوالونو آینو ته حاجت نشته او کمال هر سړی په دې پوهیږي چې څه کیږي بس په دې خبرو تبصرو ته حاجت نشته. کمال نور صاحب ستاسو خو منظر صاحب ډېر زیات خوښ دی نو هغه هم چې زه کله داسې راونیسم نو کلامونو ته اورم نو چې ښایسته لږم بیا ورته مېره ویم بس اخري به یې کړو نو دا خبر به تاسو ته مونږ هم چې اخري به یې کړو. ډېره مننه. بل کلام دی نادان صاحب وی خلاف د هر ظالم مزاحمت کول پکار دی بس نور د دې نظام بغاوت کول پکار دی او مستی به درته وښیم په محفل کې د شیخانو بس ذکر پکې لږ شان د جنت کول پکار دی او جمعات په وینو سور دی په منبر ویني پرتی دی مندر کې د هندوانو عبادت کول پکار دی او چې څوک په محبت کې کافر شوی د سنم وي د داسې لیونو خو ډیر عزت کول پکار دی او بادونو د مغرب چې سرونه سر تور کړي تپوس د هرې پیغلې د حرمت کول پکار دی او د زړه د خوږېدو پکې څوک نشته دی کماله راځه نور د دې کلي نه هجرت کول پکار. ډېر ښه ډېر زبردست کمال صاحب ډېره مهرباني چې تاسو موږ سره کېناستئ دومره وخت هم راکړو خوشحاله مونږ د نادان داودزي صاحب هم ډېره مننه کوو چې هغې تاسو زموږ دپاره را پیدا کړئ حالانکې تاسو خو وایي خو مونږ ته خو پته نه لګي که نه نو مننه د هغې هم اخره کې څه ښه خبره څه پیغام لرئ ولس ته؟ بس پیغامونه خو ډېر خلک ورکوي نادان صاحب خو زه به دا یو خبره وکړم چې امن او مینه دا د ژوند دوه اهم جزونه دي نو الله دې وکړي چې امن راشي او مینه راشي نو ژوند خو ښایسته دی او نور به هم ډېر ښایسته شي. ډېره مننه. قدرمنو ملګرو کمال نور صاحب راسره تاسو واورېدو د دې دا لومړۍ خپرونه وه نو زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي او د دې دا پیغام هم د ستاینې وړ دی نو موږ سره په دعاګانو کې یاد ساتئ. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.